السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. پام وکړئ د آزادي راډیو دغو سیمهییزو او نړیوالو خبرونو ته. د ایران روحاني مشر له امریکا سره نور مذاکرات ممنوع اعلان کړل. د علي خامنه ای دا خبره هغو منځلارو ایرانیانو ته یو ګزار ګڼل کیږي چې د ایران او امریکا ترمنځ د څو لسیزو د خصومت پای ته رسول غواړي. علي خامنه ای چې په ایران کې له ټولو اوچت واک او صلاحیت لري، تیره میاشت هم ویلي وو وروسته له دې چې د امریکا او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اتومي توافق وسو، له امریکا سره نورې خبرې نه کوي، خو له دې مخکې یې دغه ډول خبرې ممنوع اعلان کړې نه وې. د خامنه ای دا دریځ د ایران د منځلاري جمهور رئیس حسن روحاني له خبرو سره څرګند تناقض لري. هغه ویلي چې ایران تیار دی چې د سوریې د بحران د حل لپاره له امریکا سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یو ورځ وروسته له دې چې روسیې په سوریه کې خپل پوځي عملیات پراخه کړل، د روسیې د اردو دغه اقدامات د اندېښنې وړ وګڼل. ینز ستولتنبرګ نن په بروسلز کې د ناتو تړون د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وویل د روسیې د دغو اقداماتو په رڼا کې ناتو آماده دی چې که اړتیا وي خپل غړي هیواد ترکیه کې قواوې ځای پر ځای کړي. روسي الوتکو څو ورځې مخکې د سوریې پولو ته نږدې د ترکیې په هوایي قلمرو تیری وکړ. ینز ستولتنبرګ وویل چې ناتو وروستي انکشافات او د تړون په امنیت باندې اغیزې څیړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون یو له هغو کسانو څخه دی چې د سولې لپاره د نوبل سږنۍ جایزې ته کاندید شوي دي. هغه چې د جنوبي کوریا دی 8 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د اتم عمومي منشي په توګه لوړه او ژمنه وکړه چې نړیوال روابط رغوي او د ملګرو ملتونو د سازمان فعاله او زړوره مشري کوي. هغه ټیم چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو ترمنځ اټومي توافق لپاره یې هلې ځلې وکړې هم دغه جایزې ته کاندید دی. درنو لیدونکو، د دغو خبرونو نورو مهمو ریپورټونو او مرکو لپاره د موږ پته مه هیروئ. آزادي راډیو.com. مننه، آباد اوسئ. آزادي راډیو هر سهار له 9 بجو ټوله ورځ تر 9 بجو په منځنۍ څپه 2.9 او FM 100.5.